یو کس وایي چې د ورځ په شروع کې یو انسان تبې نیولي او د هغې د وجې نه روژه وخوري او بیا ستنې ووهي غرمه کې روغ شي، نو آیا دا به د خپلې روژې قضایي راګرځي او که نه 2 میاشتې روژې به ورسره نورې راګرځي؟ یو ملا وایي چې 2 میاشتې به ورسره نور روژې هم راګرځي. قرآن کریم کې الله رب العالمین د دې اجازه ورکړې. سورة البقره کې فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، الله وایي څوک چې بیماری مریض او یا د سفر په حالت کې مسافر دی نو دا د روژې وخوري، په ده باندې به د دې دا کومه روژې چې وخوړه دا ورځې به چې یوې خوړلي 2 خوړلي 3 خوړلي دا به وروستو بیا راوګرځي. نو که یو سړي سار نه بیمارو روژې وخوړله تکلیف ورته غرمه کې جوړ شلو نو دې کې خو څه خبره نشته، د خو دا بیمارۍ په وجه باندې سار خوړلې ده نو د غرمې نه خو دوباره واپس روژه نه نیولې کېږي چې سړی دې روژه شي. او چې څوک دا وایي چې 2 میاشتې روژې به دوباره رانیسي نو دا انسان د الله رب العالمین دغه رخصت ته د رخصت په نظر نه ګوري. الله رب العالمین دا اجازه ورکړې بیمار ته. یو سړی به بیماری د ورځ په شروع کې وروسته به الله صحت ورکړي نو دې به مطلب به دا وي چې یعنې د قصدن خوړل نه ده، خو د قصدن نه ده خوړلې بلکې د خطا د وجې نه د بیمارۍ د وجې نه وخوړله، هغې اجازت الله رب العالمین ورکړې. صرف چې دا کومه روژه وخوړله وروستو به دا راګرځي.